یهودیان چې کله الله جل جلاله د نعمتونو څخه محرومه کړل، صحابه کرام ته فتح ورکړې، د دوی پر باغو پر مځکو پر دې قبضې وکړلې. مخکې خو د دوی دا دعوا وله چې نحن ابناء الله و احباؤه، چې موږ د الله اولادونه یو، هغه زموږ سره ډېر محبت کوي، مثلا موږ نازوي، موږ داسې کوي، زموږ سره داسې کوي. د الله جل جلاله اولاد هیڅوک نشته، د الله محبوب هیڅوک نه دی، خو خپله به د الله محبوب ځان جوړوي، خپله به الله ته ځان ورنږدې کوي، خپله به پر الله ځان ګرانوي. الله څه فرمایي؟ شعبا و قبائل لتعارفوا، چې څه قومونه دي دا خو صرف د پېژندګلوۍ دپاره موږ پیدا کړي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نزد باندې هغه څوک محبوبه دی، هغه الله ته عزتمند دی چې کم څوک تقوادار. دوی خو دعوه درلودله چې موږ د الله عیال یو، د الله اولاد یو، موږ داسې یو، موږ داسې پر الله ډېر ګران یو، الله زموږ سره داسې. دوی خو به دا کولې، دوی خو ډېر آباد وله، دوی به دا ویله که چیرې تی پر الله ګران وي نو خو تی به یې نازولې. اخر چې سوکه سوکه کیسه چپس وله، د دوی ګردې علاقې، د دوی باغونه شان الله صحابه کرامو ته ورکول شروع کړه. دوی دا دعوې شروع کړي چې اوس الله ټینګ شو، مطلب پر موږ یې نه لګي، موږ داسې شو، موږ داسې، دا ګیلې کول. نو الله فرمایي چې الله اوس هم لاسونه پراخ دي، خو اوس د دا نورو خواته ولاړو، ځکه هغه درته الله ته ورنږدې سوله، هغه درته پر الله باندې ایمان مضبوطه کړي، هغه درته تقواداره سول، هغه درته پرهیزګاره سوله. نو الله خو نه تی د الله اولاده یاست، نه دی د الله اولاده چې څوک ښه الله د هغو سره ښه. الله فرمایي وان عدتم عدنا، که تی راوړي زه هم راوړم، که تی اوړئ زه هم اوړم. په خبره مې سر خلاص کړو.